بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لنډ او مهم خبرونو ته هرکلی کوم. میدان وردګ ولایت کې د سیلاب خیریه بنسټ له لوري د 86 جوړو ډله ییز واده ترسره شو. په همدې موخه جوړو شوو مراسمو کې مسؤلینو وویل چې د ناوړه دودونو له امله ټولنه له ګڼو ستونزو سره مخ وه او دا ډول ودونه د امیر المؤمنین حفظه الله د 18 فرمان تود هرکلی بولي. میدان وردګ ولایت کې شهیدانو او معلولینو چارو ریاست په همکارۍ د ترکیې هیواد یوه خیریه بنسټ لخوا په 70 اړمنو او معلولو کورنیو خوراکي توکي د یاد ریاست رئیس مولوي محمد نذیر ابو محمد په حضور کې وویشل شول. د عامه روغتیا وزارت وایي چې هند له دغه وزارت سره 11,000 ډوزه واکسین مرسته کړې ده. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې مرسته کې 15,500 ډوزه د انفلونزا واکسین او په همدې اندازه د مننجیت واکسین شامل دي. د قوشتېپې کانال د دویم فاز چارې 90 سلنه او د سربند چارې نږدې 80 سلنه بشپړې شوي دي. دغه راز په دغه کانال باندې د نقلیه وسایطو د تګ راتګ لپاره د 11 پلونو پر جوړېدو هم کار په چټکۍ روان دی. د ملي پراختیا شرکت عمومي اجرایوي رئیس عبدالرحمن عطاش 13 ورځ د یاد کانال له بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه. د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د یونیسف مرستندوی مؤسسې لخوا دغه ریاست ته د ښوونځي د لومړي ټولګي 13,328 توکه کتابونه وسپارل شول. د یاد ریاست رئیس مولوي محمد عثمان هوریت وایي له دې سره به په نوموړي ولایت کې د ښوونځیو لومړنیو ټولګیو د کتابونو ستونزه تر ډېره هواره شي. د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت چک ولسوالۍ خواجه عمري او قلک کلیو کې یې د سیلابونو وچکالۍ او اقلیمي بدلون له امله له 80 زیانمنو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته کړې. په دې مرسته کې تور او سپین کود، د لوبیا تخم، هرې کورنۍ ته 100 امپیره بیټرۍ، 300 واټه لمریز سولر او بشیندونکی ماشین او بېلابېل ډوله کرنیز وسایل شامل وو. د یاد ریاست رئیس مولوي فیض الله جلالي له زیانمنو سره د نورو مرستو ژمنه هم کړې.